د کهانۍ شروعات کې موږ د بارکلي نومي کس وینو. دا په خپله کمره کې وده خو اچانک د دې په موبایل باندې د ایمرجنسي فون راشي. دا په منډه باندې خپله لور راپاسي او لاندې پارکینګ ته راکوز شي. دلته کې په بارکلي پسې یو هینا نومي جنۍ راغلې وي. دا یې د یو میشن د پاره د ځان سره بوزي، خو میشن ته د تلو نه مخکې بارکلي خپله لور خپلې ښځې ته حواله کړي او د هینا سره ایرپورټ ته لاړ شي. د دې سره نور هم ډیر افسران وي. دیو چې کله په جاز کې کینی نو د دیو جرنل ورته وایي چې موږ ډیر په ضروري میشن باندې روان یو. په اصل کې یوه هفته مخکې سماهیګیرو میان نیول، نو د دیو په جال کې د میانو سره سره د سمندر یو داسې مخلوق راختی و چې دا چرته انسانانو لیدلی نه دی. کله چې دیو دا جال کولاو کو نو دا سمندري مخلوق ډیر په تیزه باندې چغه وکړي او د دې نه دا ټول خلک ویریږي. خو په دې کې یو کس په دې باندې ډز وکړي او مړی کړي. دا اوس چې دیو کوم اپریشن کوي دا په اصل کې دغه سمندري مخلوق سره دیو میلاوېدل غواړي چې دا خو به انسانانو ته خطره نه جوړیږي. دیو ټول په خپلو ډیوایسو کې د سمندري مخلوق ویډیوګانې ګوري، خو بارکلي ته د خپل ډیوایس لاک معلوم نه وي. په اصل کې دا د بل یو کس په ځای باندې راغلی دی او هینا دا په تیر کې دغه بل افسر په ځای باندې راوړی وي. دغه افسر دا په خپله ډیوټۍ باندې ساتلی وي او ځان له د چوټیانو دپاره بل ځای ته تللی وي. خیر بارکلي دا خبره دې ټولو ته وکړي، خو په دې ایمرجنسي وخت کې د دې خبره څوک نه مني. دیو چې کله هغه جزیرې ته ورسي دلته کې ماهیګیرو د سمندري یو مخلوق ځوړندکلی وي. د دې د کتلې نه پس دیو د سمندر غاړې ته ځي چې د دې په شان سمندري نور مخلوق وګوري. خو د بارکلي د تلو نه مخکې بارکلي په دې سمندري مخلوق باندې ډیر زیات خفه شي. دا د دې مخې ته خپل عبادت وکړي او د دې نه پس بهر وځي. د سمندر په غاړه باندې د آسټرونومي جرنل ناس وي، د دې سره یو ډیوایس وي او په دې باندې سمندر ته یو میسج ولیږي. د دې دا خیال دی چې په دې میسج باندې به د سمندري مخلوق سره رابطه وکړي شي. دغه شان ټوله ورځ تیره شي خو د سمندري مخلوق سره رابطه ونه کړي شي. نو د شپې نه دیو خپلو خیمو ته لاړ شي. د جرنل یو دوه کسان د دې جسم خواته کېنولي، خو دلته کې اچانک ځمکه نرمه شي او دا کم دوه کسان چې دي دیو په دې ځمکه کې په مزه مزه ښخېږي. په دې کې یو څیز د ځمکې نه راوخیږي او دا مړ جسم د ځان سره ښکته کړي. دا چې څنګه د دې ځای نه لاړ شي نو دا ځمکه واپس وچه شي. دا نور خلک خبر شي نو دیو د غزې ته ځان راورسوي. دلته کې دیو ته پته نه لګي چې د سمندري مخلوق سره سره د دیو کسان هم ورک دي. دیو ورسره په فون باندې خبرې کول غواړي، نو دیو ته پته ولګي چې د دې اواز خو د ځمکې نه لاندې راځي. دیو چې دا ځمکه وکني نو دلته کې د دیو یو ملګری ښکاره شي. دا ټول ډیر زیات ویریږي، ولې چې دیو ته پته ولګي چې دا مخلوق خو ډیر خطرناک دی. بارکلي ډیر زیات ویریږي نو د سمندر په غاړه باندې کینی، خو دلته کې د دې جرنل راشي او ورته وایي چې ته د ډیر همت نه کار واخله. دیو دلته کې خبرې کوي، په دې کې څه پوه چې دغه مخلوق د سمندر په غاړه باندې ښکاره شي. نو دا خپلو ملګرو ته ووایي. هینا او بارکلي د غزې ته ورسي. هینا بارکلي له یوه کیمره ورکړي، نو دا پې د سمندري مخلوق نه ویډیو کوي. جرنل راپاسي او دیو ته خبره کوي او ورته وایي چې موږ ستاسو سره جنګ نه غواړو. په دې خبره باندې سمندري مخلوق راضي شي او ورته وایي چې موږ هم جنګ نه غواړو، خو موږ د دنیا خلکو سره میټینګ کول غواړو. نو جرنل د دیو خبره ومني. سمندري مخلوق چې څومره د ښارونو خواته دی نو دیو په ټوله دنیا کې د ښارونو ته راوچت شي او خپل ځان خلکو ته وښیي او ورته وایي چې موږ د انسانانو سره خبره کول غواړو. دا خبر په میډیا باندې ډیر په تیزۍ خور شي. نو سرکار زر تر زره د سمندر غاړې ته یو بیلډینګ مات کړي او دلته کې غټ غټ پیپونه ولګوي او دا پیپونه سمندر ته کوز کړي چې د سمندري مخلوق لاره جوړه شي. دیو د سمندري مخلوق سره د میټینګ تیاری وکړي. نو دیو د پیپونو ته اوبه چالو کړي. په دې کې د سمندري مخلوق د دیو خواله راشي. په سمندري مخلوق کې د سالټ نوم یو فیمیل ښځه وي. دا د دیو مشره وي. د دې په راتلو باندې یو افسر دې ته ویلکم وکړي او دې له د تحفې په تور باندې یو بوټی ورکړي. نو سالټ د دیو سره خبرې شروع کړي. په دې باندې دیو ته پته ولګي چې دا خو ډیر هوښیار دي او دیو ته هر زبان یاد وي، یعنی د انسانانو په مقابله کې دیو ډیر هوښیار وي. سالټ ورته وایي چې ما هم درله تحفه راوړې ده، دا ورله دوه انډې ورکړي او ورته وایي چې دا زموږ د خلکو انډې دي خو دا خراب شوي دي، ولې چې د سمندر اوبه تاسو ګنده کړي دي. په دې باندې د افسر معافي وغواړي. سالټ د افسر ته وایي چې زه ستا سره خبرې کول نه غواړم او دا د بارکلي طرف ته اشاره وکړي او ورته وایي چې موږ به د دې
دې سره خبرې کوو. په دې باندې ټول خلک حیران شي، خو سالټ ورته وایي چې په تاسو ټولو کې بارکلي یو ښه انسان دی. یعنی بارکلي د دې مړي له ډېر عزت ورکړی و. بارکلي ورته وایي چې زه خو یو عام انسان یم، سمندري مخلوق د چا خبره نه مني. او ورته وایي کو بارکلي زموږ سره خبره نه کوي نو موږ به په انسانانو باندې حمله وکړو او ټول انسانان به ختم کړو. نو بارکلي ورته وایي چې ماله لږ ټیم پکار دی، د دې نه پس دا یوې کمرې ته لاړ شي، دلته کې د کیټ نومې ښځه وي. د دې دا خیال چې سالټ د مخکې نه دا پیژني، خو په اصل کې دې د سالټ شکل په لاول ځل ولیدو. کیټ د دې په باره کې ټول انفارمیشن راوباسي او د دې ښځه او لور ونیسي او یو محفوظ ځای ته ویسي. د بارکلي دا خیال چې دا به زما سره ډیر زیاتی کوي. کیټ ورته وایي چې زموږ څه بله لار نشته، ته به د سالټ سره خبره کې. کیټ بارکلي ته وایي چې په سبا له به ورسره خبرې کې، خو هغه څه به ورته وایي څه چې درته مونږ ښو. سالټ چې کومې انډې راولي نو دیو په هغو باندې ریسرچ شروع کړي. دلته کې یو کس د دې انډې نه لږ ځای پټ کړي او د مارک نوم یو غټ بزنسمن لیور کړي. د دې یوه غټه کمپنۍ ده کومه چې د سمندر نه تیل راوباسي او د دې د کمپنۍ په وجه باندې زیاته ګندګي په سمندر کې جوړه شوې ده. د مارک دا خیالي چې د انسانانو د سمندري مخلوق په منځ کې چې کومه خبره روانه ده په دې کې زما کمپنۍ بنده نشي. دا د یوې غټې افسرې سره میلاو شي او د روټۍ په ټیم کې ورته وایي چې موږ له دا سمندري مخلوق ختمول پکار دي. په سبا له باندې چې کله د سمندري مخلوق سره میټینګ وي، سالټ ورته وایي چې ماله اوبه راکا. نو بارکلي ورله په ګیلاس کې اوبه ورکي، خو سالټ ورته وایي چې خوا کې کم سمندر دی نو د هغه اوبه راکا. نو دیو د بار نه اوبه راوړي، خو دا اوبه ډېرې زیاتې ګنده وي. سالټ ورته وایي چې دا اوبه ته وڅکه، خو بارکلي دا څکل نه غواړي، ولې چې په دې کې خو به ډېر زیات بکټیریا وي او د دې اوبو په څکلو باندې به دا ډېر زیات بیمار شي. دلته کې بارکلي ته پته ولګي چې د اوبو ګنده کول څومره غټه مسله ده. لاول خو دا د سالټ نه دغه انډو د خرابېدو په وجه باندې معافي وغواړي او بیا د انسانانو په باره کې ډېرې په غوسه باندې خبرې کوي او وایي چې دا ټول هر څه انسانانو ګنده کړي دي. په دې باندې سالټ ډېره زیاته خوشحاله شي. د دې دا خیال چې دیو به دا سمندر ډېر زر صفا کړي. سالټ ورته وایي چې د ټولو نه مخکې به تاسو دا سمندر صفا کوئ، خو بارکلي ورته وایي چې په دې کې به 40 کاله ټیم ولګي. په دې خبره باندې سالټ له ډېره زیاته غوسه ورشي. د سالټ د غوسې په وجه باندې په ښار کې یو غټ توپان راشي، خو دا د باران توپان نه وي بلکې په دې کې کچرې راوریږي. دا هغه کچرې دي کومې چې انسانانو سمندر ته غورځولې دي. په دې کې د وسپنې نه واله د پلاستیکه پورې هر قسم کچره ده. د کچرې په وجه باندې ډېر خلک زخمی شي او دا د ښار ته ډېر زیات نقصان ورسوي. دلته کې د بارکلي لور او ښځه راغلي وي، په دې باندې یوه وسپنه راولېدو والا وي، خو په دغه ټیم کې بارکلي دا بچ کی. دا خبر ډېر په تیزۍ باندې خور شي او په میډیا باندې د انسانانو د سمندري مخلوق د جنگ په باره کې خبرې کیږي. خو په سبا له باندې بارکلي سالټ ته وایي چې موږ هیڅ قسم جنگ نه غواړو او ته دوباره داسې قسم حرکت ونه کړې. سمندري مخلوق د دیو سره جنگ کول نه غواړي، خو صرف خپلې مطالبې پوره کول غواړي. سمندري مخلوق ورته 3 شرطه کیدي. سالټ ورته وایي چې لاولنی شرط زموږ دا دی چې انسانان به د نن نه پس په سمندر کې کچره نه غورځوي، او دویم د سمندر او د وچې په منځ کې به بارډر جوړ کړی شي، او دریم شرط زموږ دا دی چې د نن نه پس به تاسو د سمندر د پاسه اسمان هم نه استعمالوئ. د اخیرني شرط په وجه باندې څه بزنسمنانو له غوسه ورشي، ولې کو چرته د سمندر نه بر اسمان بند شي نو موږ به چرته تللی نشو او زموږ کاروبارونه به ختم شي. په دې کې یو کس ډیر په غوسه باندې د سالټ طرف ته ور روان شي، نو د سالټ نه سړی جوړ شي او د سړو په आवाज کې ورته وایي چې نور مخکې را نشي. په دې باندې ټول خلک ډیر زیات غبراو شي. سالټ ورته وایي چې موږ صرف د بارکلي څخه خبرې کول غواړو. بارکلي ورته وایي چې د شرطونو دپاره موږ له لږ وخت پکار دی، خو په تلو تلو کې ورته دا وایي چې موږ به دوباره د انسانانو خواله نه راځو، بلکې انسانان به زموږ سره د میټینګ دپاره زموږ خواله راځي. د دیو سره بله څه لار نه وي. نو دیو د سمندري مخلوق خبره ومني. د دې نه پس بارکلي له ټریلنګ ورکوي چې دا به په سمندر کې ساه څنګه اخلي، ولې چې په سمندر کې به هم دا د دیو مشري. دلته کې بارکلي ته وایي چې ته به په څه ناسه طریقه باندې د سمندري مخلوق دا شرطونه بدل کړي. دیو چې کله سمندر ته د تلو دپاره تیار شي، نو د تلو نه مخکې بارکلي د خپلې فیملی سره میلاو شي. د دې فیملی دا د تلو نه منع کوي، خو بارکلي ته اجازه راواخلي، ولې چې انسانانو ته خطره ده. د دې نه پس بارکلي د خپلو ملګرو سره هغه ځای ته ورسي. دلته کې به دیو 15,000 فوټه لاندې په دې اوبو کې ځي. دیو ټول په یوه ګوله کې کیني. د دې نه پس دا ګوله بنده کړي او بیا یې اوبو ته کوزي. دلته کې د ټیډ نوم یو کس هم وي. دی د سالټ دپاره د لرګي او ګفټ راغستی وي. دی خوا کټ ته هر څه ښکاري. دیو چې څنګه لاندې کوزیږي، په دې ټیم کې دا رسۍ وشلیږي. په دې باندې د دیو رابطه هم ختم
ختمه شي د دې نه پس دیو ته پته نه لګي چې بارکلی او د دې ملګري ژوندي دي او کومله د دې خبرې دپاره کیټ د پرایم منسټر هیري خواته لاړه شي. دا دلته کې د مارک او د آرمي افسرانو سره په میټینګ کې مصروف وي. د افسرانو سره مارک د دې سمندري مخلوق د ختمېدو په باره کې میټینګ کلی و. اوس هم د سمندري مخلوق د ختمېدو په باره کې میټینګ وي. آرمي افسر ورته وایي چې ما د سمندري مخلوق د ختمېدلو ټول بندوبست کلی دی. کیټ له په دې خبرو باندې ډیره غوسه ورشي. دې ته پته ولګي چې مارک په دې غټو افسرانو باندې پیسې خوړلې دي. کیټ ورته وایي چې دا کسان مونږ له واپس کول پکار دي خو د دې خبره څوک ونه مني. نو کیټ د دې ځینه په ډیره غوسه باندې لاړه شي. دې خوا د سمندر په منځ کې مونږ هغه کسان وینو د دیو کنیکشن د دنیا خلکو څخه ختم شوی وي. نو دلته کې د سمندري مخلوق دا ګوله راکاږي بیا چې د دې ګولې د دروازه کولاو شي څنګه چې دیو د دې ګولې نه راوځي نو دیو ډیر زیات حیران شي ولې چې دیو یو غار ته راغلی وي دلته کې اوبه نه وي. سال دې ټولو ته ووایي چې خپل هلمټ لرې کوي. نو دیو لاول ډیر زیات یریږي خو چې کله سال د بارکلی نه هلمټ لرې کړي نو د هلمټ د لرې کېدلو نه پس هم دا ساه اخیستی شي. په دې باندې دیو ټول دا هلمټ لرې کړي. د دې نه پس سال د میټینګ ځای ته روان کړي. دلته کې ډیر زیات سمندري مخلوق وي. دیو د میټینګ دپاره راټول شوي وي. سالټ یې د ځان سره مخې ته بوځي. سالټ ته چې کله پته ولګي چې بارکلی اوس یوازې دی دې خوا کیټ ډیره زیاته پریشانه وي. د دې خاوند ته پته ولګي چې په دې باندې چا نشانه لګولې ده نو دا ورله دیکه ورکړي او بچي کړي. خو په دې کې د دې خاوند مړ شي اوس هم په دې باندې ډزې کېږي. نو دا خپل ایجنټ ته فون وکړي. دلته کې چې فوج راورسي نو کیټ په څه ناسه طریقه باندې بچ کړي او دا سنایپر مړ کړي. دې خوا په اوبو کې مونږ سالټ وینو. دا بارکلی ته وایي چې ستا ټول ملګري محفوظ دي ته بالکل ټینشن مه اخله. دا بارکلی له ګوتې وروړي. دې چې د کله نه بارکلی لیدلی دی نو د دې ډیر زیات خوښ شوی دی. دا صرف دې له ګوتې وروړل غواړي. په دې باندې بارکلی هم ډیر زیات خوشحاله شي او بارکلی هم دې له ګوتې وروړي ولې چې د دې هم خوښه وي. په دغه ټیم کې د دې نور ملګري راشي نو دیو مخکې د میټینګ دپاره روان شي. د میټینګ په وخت کې ټیډ خپله تحفه راواخلي او سالټ له ورکوي. خو چې سالټ څنګه دا ویني نو ډیره زیاته حیرانه شي ولې چې دا د لرګي څه تحفه نه وي بلکې دا یو بم وي. په دغه وخت کې یوه غټه دماکه وشي. په دې باندې د سالټ ډیر ملګري مړه شي خو سالټ سره صرف د بارکلی غم وي. دا په سمندر کې یوه غباره جوړه کړي او ډیر په تیزۍ باندې بارکلی بار ته راوباسي. دا په څه ناسه طریقه باندې بارکلی بچ کړي خو لاندې د دې ټول ملګري مړه شوي وي. دې خوا چې کیټ ته کله د دماکې په باره کې پته ولګي نو دا ډیره زیاته خفه شي. لږ وخت پس د دماکې خبر په نیوز باندې خوستلی کېږي نو د بارکلی ښځه او د دې لور ډیره زیاته خفه وي. دلته کې یو هلیکاپټر راشي نو د دې نظر په بارکلی او په سالټ باندې ولګي. بارکلی ریسکیو کړي او سالټ ونیسي او د ځان سره قید کړي. بارکلی چې کله دا خبره کیټ ته وکړي نو دې ته پته ولګي چې په اصل کې زما د مرګ سازش او دا دماکه هغه بزنسمن کلی ده. کیټ ورته وایي چې د مارک سره خو د ملک پرایم منسټر هم ولاړ دی. په دې خبره باندې بارکلی ډیر زیات خفه وي ولې چې سالټ دا بچ کلی دی او حکومت سالټ نیولې ده او په یو کنټینر کې بنده کلی ده. په سبا له باندې چې بارکلی ښار ته ورسي نو دا د خپل ملګري سره میلاو شي. د دې په وجه باندې بارکلی په دې مصیبت کې راګیر شوی دی ولې چې د دې په ځای باندې دا ډیوټۍ لتلی وو. دې خوا په کم کنټینر کې چې سالټ وي دا کنټینر اوچت کې او په یو ټرک کې خوستل غواړي. د دې ټرک چابي د دې د ملګري سره وي نو دا ته د دې ټرک چابي وغواړي نو دا ورله چابي ورکي او بارکلی په دې ټرک کې کینی. نو پوج د دې نه راتاو شي خو بارکلی ته پته وي چې دیو ما وجلی نشي. دا د ټرک په ریوس باندې په پول سپیډ کې روان کی او چې کله غاړې ته راورسي نو بریک ونیسي. په دې وجه باندې دا کنټینر اوبو ته وغورځېږي. لاندې د کنټینر نه سالټ راوځي او بارکلی په خپله هم د اوبو ته ودانګي. نو سالټ د خپل ځان سره په اوبو کې دننه ویسي. دې خوا په ټول ملک کې بارکلی په نیوز باندې خوستلی کېږي. په دغه وخت کې سمندري مخلوق هغه بیلډینګ ته د میټینګ دپاره را روان وي. نو د دیو دا خیالي چې دا به هم سالټ وي خو چې کله دا را دننه شي خو دا سالټ نه وي بلکې دا د ټایډ نوم یو کس وي. دا د دماکې په وجه باندې ډیر زیات غوسه وي. دا ورته وایي چې مونږ خو انسانان خپل ملګري ګڼل خو چې انسانان لاندې راله نو خپل اوقات یې وخوستو. په اوبو کې د دماکې په وجه باندې ډیر نقصان نه وي شوی. خو دا ورته وایي چې مونږ ته سالټ پکار ده ګنې مونږ به د انسانانو سره د جنګ اعلان وکړو. په دې خبره باندې دیو ډیر زیات حیرانه شي. دا ورته وایي چې سالټ زمونږ نه تښتېدلې ده او مونږ بیا تا ته واپس کړو خو مونږ له لږ وخت پکار دی. نو دا خبره ومني او د دې ځای نه لاړ شي. دې خوا مونږ بارکلی او سالټ وینو. دیو یوې کنارې ته راوخیږي. دلته کې څوک نه وي. دلته کې دیو د یو هلک نه موبایل واخلي نو بارکلی په خپلې ښځې ته
پون وکي دی خوا د بارکلي ښځې سره ډیر افسران وي نو دیو ته پته ولګي په اصل کې دیو د دې خواله راغلي وو دیو ته پته وه چې بارکلي به خامخا دلته پون کوي د بارکلي د ښځې سره آرمي هم را روانه شي د بارکلي ښځه چې کله راورسي او د ګاډي نه راکوز شي نو ورته وایي چې تاسو د دې ځای نه تښتئ خو چې دیو څنګه د دې ځای نه تښتي نو دې پول ته ډیره آرمي راجمع شي بارکلي سالټ ته وایي چې ته اوبو ته ودانګه سالټ داسې کول نه غواړي ولې چې دا د بارکلي سره مینه کوي خو بیا هم مجبورا دا اوبو ته ودانګي دې خوا چې کیټ ته پته ولګي چې د واورې غرونه په ولي کېدو دي نو دې ته اندازه وشي چې دا به هم د سمندري مخلوق کلي وي ولې چې هغو د انسانانو سره جنګ کول غواړي او داسې چې دا غرونه ولي شي نو سیلابونه به راشي او ټول انسانان به ختم شي دیو د سمندري مخلوق سره خبرې کول غواړي خو سمندري مخلوق اوس د جنګ اعلان کړی دی د شپې نه چې کله ټول خلک ویده شي نو بارکلي راپاسي او په منډه باندې د سمندر غاړې ته لاړ شي او سالټ ته چغې شروع کړي دا د سالټ سره میلاوېدل غواړي خو سالټ دلته را نشي د آرمي افسر بارکلي له په شرابو کې د نشې دوایي واچوي څنګه چې بارکلي شراب وڅکي نو دې ته سستنې ولګوي د دې نه پس چې دا کله سترګې کولاو کړي نو دا د سالټ سره د میلاوېدو دپاره سمندر ته لاړ شي په سمندر کې دا چغه وکړي نو سالټ د دې سره د میلاوېدو دپاره راشي دا د سالټ سره میلاو شي سالټ ورته وایي چې زموږ خلک انسانان ختمول غواړي او انسانانو ته پکار دي چې سمندري مخلوق سره میټینګ وکړي دا ورته وایي چې انسانان دي په سمندر کې د آکور نومي سیګنل پرېږدي په دې باندې به ټول سمندري مخلوق راجمع شي او د انسانانو سره به خبره وکړي نو بارکلي دا خبره خپلو ملګرو ته وکړي کیټ په دې خبره باندې راضي شي او دا په سمندر کې دغه سیګنل پرېږدي د سیګنل په وجه باندې د سمندري مخلوق ته بیانې بند شي خو د سمندري مخلوق د طرفه څه جواب را نشي په سباله باندې مونږ وینو چې ډیر سمندري مخلوق مړه دي په دیو باندې یو قسم له بیماری لګېدلې وي خو چاته هم د دې بیمارۍ په باره کې څه پته نه لګي سمندري مخلوق په کروڑونو باندې مړه وي بارکلي ته چې کله پته ولګي نو دا ډیر زیات خفه وي او د دې دا خیالي چې سالټ به هم مړه شوی وي کیټ یو سمندري مخلوق راوړي او په دې باندې ریسرچ کول غواړي نو دې ته پته ولګي چې په دیو کې یو قسم له وبا خورا شوې ده او دا وبا دیو ته انسانانو لګولې ده نو کیټ ته پته ولګي چې دا به د آرمي افسر داسې کلی وي په اصل کې بارکلي چې کله بېهوشه وو نو دې ته څه انجکشنې شوې وي او دغه وایرس د دې جسم ته وردن نقلی شوی وو د آرمي افسر ته پته وه چې بارکلي د سمندري مخلوق سره میلاویږي نو د دې په وجه باندې به دا وایرس په هغو کې خور شي او هم دغسې وشوه په دې وجه باندې ټول سمندري مخلوق مړ شي خو اوس هم څه پاتې وي نو دیو د انسانانو سره میلاوېدل غواړي بارکلي چې کله د میټینګ دپاره ورشي نو دلته کې سالټ راشي بارکلي چې سالټ ویني نو ډیر زیات خوشحاله شي خو سالټ انسانانو له مبارکي ورکړي وایي تاسو جنګ وګټو بارکلي ورته وایي چې موږ به د سمندر یوه غټه حصه ستاسو په نوم کو په دې کې به د انسانانو څه کار نه وي او انسانان به ستاسو حفاظت هم کوي خو سالټ د انسانانو نه مدد غوښتل نه غواړي او د دې ځای نه روانه شي خو په تلو تلو کې دیو ته وایي چې موږ ته چا دغه وایرس راوړی دی نو هغه کسان به د اوبو په وجه باندې مري دا وایرس چې کومو کسانو دیو ته لګولی دی نو دیو ډیر زیات ویریږي دې خوا کیټ ته یوه ښځه پون راوړي د دې سره یو ډاکټر خبرې کول غواړي دغه ډاکټر د بارکلي په جسم باندې ریسرچ کړی دی دا ورته وایي چې د بارکلي په جسم کې څه عجیبه نشانونه دي نو کیټ د بارکلي خواته په منډه باندې روانه شي دا بارکلي د ځان سره راوخیږي او سمندر ته ویسي د وایرس په وجه باندې د دې په جسم کې ډېرې تبدیلیانې راشي د دې د میانو په شان غوږونه وشي بارکلي ته چې د دې په باره کې پته ولګي نو ډیر زیات خوشحاله شي او د سمندر طرف ته منډه شروع کړي دا سالټ ته چغه وکړي او دلته یې راوغواړي د سالټ سره چې دا خبرې وکړي نو دې ته پته ولګي چې دغه سیګنل مونږ کم لیږلی وو په دې وجه باندې ټول سمندري مخلوق یو ځای ته راجمع شوی وو او دغه وایرس ډیر په تیزۍ سره خور شوی وو او داسې ډیر زیات سمندري مخلوق ختم شوي دي په دې باندې بارکلي ډیر زیات خفه شي خو دا اوس په سمندر کې د سالټ سره اوسېدی شي په دې وجه باندې دی دواړه ډیر زیات خوشحاله وي کیټ چې دی ویني نو ډیره زیاته خوشحاله شي او بیا د دې ځای نه روانه شي خو دلته کې یو هلک منډه وهي او یو بوتل د سمندر طرف ته غوځار کړي نو کیټ ورته وایي چې دا بوتل دې اوچت کا خو چې دا هلک د دې خبره نه مني نو کیټ پسې تماچه راواخلي او ورته وایي چې دا کچره په سمندر کې مه جوړوه خپل بوتل اوچت کو د دې ځای نه ځغله په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي کو ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ